اشرف غني د هیواد لپاره پر ډیر مهم کار شروع کړی ده. اشرف غني افغانستان کې څنګه د وسلو کارخانه جوړوي، غني چا سره خبرې روانې کړې دي، پاکستان ته څنګه د خطر زنګ ووهل شو، دا هر څه سره په دې ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ولسمشر محمد اشرف غني د جرمني صدراعظمې انګیلا میرکل څخه د 2023 له شروع کېدلو څخه وروسته په هیواد کې د وسلو د ترمیم فابریکو فعالولو او ورسره سمې پر یو داسې پلان خبرې کړي چې المان به افغان پوځ ته ثقیله وسلې برابروي. د دغو موډرنو لرې ویشتونکو توپونو، توغندیزو دستګاوو، سټینګر میزایلو، جنګي مخابرو، د استخباراتي اړینو کنټرولونکي او له دغو تجهیزاتو بغیر به جرمني او هند به له روسیې څخه د افغان هوایي ځواک لپاره MI-15 او MI-11 هلیکاپټرونه، د راکېټونو د SM-5 کې ډوله رهبري او غیر رهبري توغندي وپوري. بل پلو هندوستان غواړي له چک جمهوریت څخه د افغانستان هوایي پوځ لپاره 15 باله L-9 ډوله تعلیمي جټ الوتکې وپیري. دغه لاسته راوړنې به افغان پوځ له 2020 کال وروسته ولري، خو له ولسمشر غني څخه المان په ښکاره ډول د کال 21 میلیارډ ډالرو مصرف غوښتنه کړې چې افغانستان کولی شي دغه عدد ورته ورسوي. دا مهال افغانستان ته نړیوال هر کال 15 میلیارډ ډالر بلا عوض مرستې ورکوي، خو اخوا هندوستان بیا ویلي وضعیت ته په کتلو باید افغان پوځ جبري شي چې دغې طرحې ته د هیواد امنیت شورا اندېښنه ښودلې. ښاغلي حمدالله محب دغه طرحه یوه اشتباه وبلله ځکه چې د هیواد اقتصادي وضعیت لا پر پښو نه دی ولاړ، موږ نشو کولی چې پر جبري طور سرتیري جذب کړو. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.